دا حدیث هم جنس پرستی واوري زمونږ په ملک چې کم سیکولر دي کم لیبرل دي کم هغه ملحدین دي ملحدین چې هغه رب العالمین په تخلیق باندې اعتراضونه کوي هغه خلق دي دا حدیث ته محمد رسول الله واوري صحیح حدیث سره صحیح مسلم ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې د الله نبی فرمایلی دي لا ينظر الرجل الى عورة الرجل سړی به د سړي عورت ته نه ګوري ولا المرأة الى عورة المرأة خزه به د ښځې عورت ته نه ګوري دومره پابندي الله لګولې ده سړی به د سړي عورت ته نه ګوري کله چې دی بلوغ ته رسېدلی دی ښځه به د ښځې عورت ته نه ګوري بیا ورپسې بله جمله واوره ولا يفزي الرجل الى الرجل سړی به د سړي څخه نه وځای کېږي فی ثوب واحد په یو کمبل کې یو بستره کې یو څادر کې تر دې پورې چې شریعت دا پابندي لګولې ده چې ستا خپل بچي دي د یو مور اولاد دی خو چې لسو کالو ته ورسېدل دوه هلکان به په یو بستره کې نه سملی دوه جینکۍ به په یو بستره کې نه سملی چې دواړه خپل سکر وړئ شریعت ویلی دي چې دا به په یو بستره کې نه سملي نو چې د یو سړی او بل سړی بیا بلوغ ته رسېدلی وي زمانونو دا حرام دي د الله نبی فرمایلی دي چې یو سړی به د بل سړي سره په یوه بستره کې نه سملي او بیا یې فرمایلی دي ولا تفزي المرأة الى المرأة في ثوب واحده یوه ښځه به د بلې ښځې سره په یو بستره کې نه سم چې د الله نبی فرمایلی دي چې خپل بچي به هم ګورې د لسو کالو نه بعد په یو بستره کې نه سملی پاتې لا دا چې یو غټ سړی دی بیا د بل سړي سره نکاح کوي دې ته سحاق وایي چې یوه ښځه د بلې ښځې سره په یو بستره کې شپه تېروي دا زنا ده د الله نبی فرمایلی دي یوه ښځه به د بلې ښځې سره شپه په یو بستره کې نه تېروي دا حرام دي زمانونو که څوک یې کوي او نه خبر الله دې معاف کړي خو د نن نه بعد دې نه کوي او بل حدیث د عبدالله ابن عباس صحیح حدیث دی عبدالله ابن عباس فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول لعنت ویلی او چې د الله نبی په چا باندې لعنت ویلی نو الله رب العالمین هم په هغه باندې لعنت وایي المتشبهین من الرجال بالنساء هغه سړي چې ځان مشابه کوي د زنانو سره دې سړی خویونه حرکتونه جامې ناسته پاسته رهي د زنانو په شان ته کېده په دې باندې د الله نبي لعنت ویلی دی او والمتشبهات من النساء بالرجال په هغه زنانو باندې هم لعنت ویلی دی چې دا رالګي او د سړو مشابهت کوي کومه زنانه چې دا د سړو جامې اغوندي کومه زنانه چې هغه د سړو په شان وړه کړه کوي د سړو خویونه کوي او د سړو سره ځان مشابه کوي د الله نبی په هغې باندې لعنت ویلی لعنتونه ویلی شوي زمانونو په دې خلکو باندې